دا د علم د مجالس ډېر ښایسته مجالس دي دا ګوره سړی چارج کوي ورب الکعبه د سړي ایمان ورسره دومره زیاتېږي چې ته پوه شې مه کوه موږ خپل ځان یې اورېدونکي خو پرېږده کله داسې ظروف او عذرونه راشي چې راهي د راسه درس ورځ یا دوه درې ونه شي لکه څه چې رانه ورک کړي هغه شان جذبه هغه شان هغه ایمان هغه شان نه د ایمان کمیږي زیاتېږي نو کله چې سړی دا نصیحتونه اوري نو دی د آخرت دپاره کوشش کوي محنت کوي ته چې د دې ځای نه اوس لاړ چې ته چارج شوې ایمان دې زیات شو که چېرته زما دا خبرې دي په د زړه په غوږونه اورېدلي او که چېرته هسې داسې ناستې زما دې مخ ته ګورې داسې دا بس دې ته راغلي دي نو دغې ته فایده وانه اخېسته هسې په دې مجلس کې ناست دي صرف د مجلس هغه برکت دی او که زما دا خبرې دي د زړه په غوږونه اورېدلي نو ایمان به دې ورسره ډېر شوی نو چې د شپې لاړ شي په کټ کې به رتم دا خبرې ایزي راځي چې او یاره دا خبره خو صحیح وه چې آخرت را روان دی نو ما د آخرت دپاره آخر څه کړي دي الله سره ملاوېدلي ما څه کړي